کې پښتون سړی چې څونه جنکۍ ویني هغونه مړخ نه خو چې یو دانه وکړي وادرې بیا سیستمات ټیک کېږي. مرمر قسم دې راته چې واده وکړو فرانس ته راشه دوبۍ کې ګرمي م نه او ایپل ټاور لاندې به قلارې کافران دي هلته څه کوم ته کافر سره څملي که مسلمان سره څملي توم سور کافر شوی که نه مخ دې سور سور ده زه وخته مونځ کوم رښتیا یو د سار رانه لږ لږ قضا کېږي. یوه خبره کوم دا خنزیر غوښه دې خوړلې ده غلطۍ نه قسم په الله وادرې مونږ چې اول شي داخلو ورته دا حلال دی که حرام دی او هغه درلاسې بوایي حلال ده تا به مونږ د هغوی نه غوښه نه راوړو مونږ چې دلته عربانو نه او ترکانو نه غوښه راوړو. قسم په الله وادرې دلته ګوره تاسو دا ګمان کوئ چې د اروپا ته سړی لاړ هغه بار څه کوي دلته دونه احتیاط خلک کوي چې مه کوو پوښتنه په قرآن شریف مې دی که د سره ګپ لګوم دا ټول مسافر هم همداسې دي ډېر احتیاط کوي ولا که د سره ګپ لګوم ډېر منځګزار هم پکې شته دی او یګان نیم بعضې پکې وادرې د مانځه کې لږ سستي مسافرۍ کې خو الله تعالی دې ورته د نیکې هدایت وکړي دغسې قوي سړی ما د قرآن مې دا اوس منځو کو وادرې ډایرکټ لایف ته راله ګناهونه دې سم تل نه کړو بیا دې ځان له ګناهونه جمع کې بس دا د ګناهونو خوله به دې ووایم انشاءالله تعالی صحیح به شم. نه 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 خبر مې واوره وایه بوتل دې څکلی دی زه قسم په الله که د هغونه نشه کوم زه به کافر یم زه ولا که نسوار یا سیرګټ هم تشکم زه هېڅ هم نه کوم د ښځو له ولې دومره کوني کوني سترګو نه ګورئ نو ښځه خدای را لېږلې چیشته پاره ته اوس ما ته سپینې سپینې ووایه ځه ښځه آدم دپاره راغلی وه هوا خړپېږه ما ستا په دې دغه باندې وادې انصاف ورېږه چیري راواله که نه جیری تور مخې نیولې مړه سم خالق دې بدرت غږېږي هغه هم تور مخې ته ما سره کښېنه کې ما ته پرېږده وه که نه هغه کار به سره کوم د تور مخې سره هله ایجې راله لرې که چې دا ایجې اوس رانه شي هله بس شیپ لیکه چې شی ایجې راله بس اردو وروسته بیا په هغه ته ته دا جینۍ ریکویسټ دې کوي بده دې بده لګي بده را باندې لګي دلته مړه ډېر افغانان په موږ باندې اوس نیوکه کوي وادرې دی وایي ولې ولا دا جینۍ داسې ده او دغسې درځي ویتال ته څنګه خبرې کوي په اشارو ټولې په اشارو خبرې کوم تا ته یاد دی څه انګلیش ته یاد دی نه راځه بس په انګلیش څه کوه درې د مسلماني بچي به راځي دا جنۍ مې اوس لګي څومره خیره ده ماشاءالله تیسپول وام دې جینکو چې دا ودونه نه کړي دا املي ډېره خوري دا ولې ولې هلته ولې واده اورېده خبره ته مې غوږ کېده پوره کېږي صبر وکړه که نه زما خو زړه یې ته وام دې جینکو چې دا ودونه نه کړي دا املي ولې ډېره خوري نو ته یې ولې څه دپاره خوري ماله ښه لګي مننه انډیوالانو وایي دې سره د انسان واده اورېده وار کته کېږي وار بیا مطلب وار علي صاحب شکران د انسان جوش پکې کمیږي د انسان د وجود جوش پکې کمیږي څنګه جوش کمیږي مننه شوق یې کمیږي یاره ته پوره شی په ما کونی خبرې کې دا شوق څه یا الله دې جنۍ له عقل ورکړي Thank you guys. ما له د خولې کې اوبه راوستلې او ستا د خولې لاندې خولې کې اوبه راوستلې ما قسم سم خوند ټاک دی دا لاندې ستا ورسره دا خوله ولې مخمود کېږي املي ده که نه په نه پوهېږې وګوره ده مرمر جینۍ د ته راغله مخې په عذاب که صحیح ده سړي ته مې منګ دې پرې وښوللو وادرې د موږ خو خوله کې دې اوبه راوستې
مرمر هم اجینې رااله په عذابې که صحیح ده وته وې ورته وادرې نور خپل کار کوه ته انګرېز اجینې وته ځان سره خوري نه لاره کولې غول قران مې دی خلک مې یو چاره کو براله خلينا ندور عليه ثانك يو جايز ستاد خلینو وبنه راځي ما ډبل ټیپ وکړه کنه مالا ستاد خلینو وبنه راځي زوس خرم وګوره بس نور ما خورم خلک دی وبراوستي بس که کنه سونه خوږه جینۍ قسم دی وادرې چې تا سره سړی او 2 3 ورځې 5 ورځې ښه زندګي وکړي او بیا ورسره واده وکړي نو ژوند به د انسان جوړ شي بدر رزي ورسره لسوکي خواندو کې دا تور مخ دي خاورې شه د غټه خوله د خاورې کې پټه شه خاورې د نصیب شه د غاښونه دې تل ولې شه دوباره دې خبرې ونه راونځي ما سره ګرده وادرې د وجود سپیډ به دې شی واشي کونی سړی زه کونی یم غلی سیوي فلیم کې سات مې درته کړی ښځه ته اوس راځه پنشمنټ وکړه وایا ورګه پنشمنټ کې وادرې مینا کو دواړه وایا سمه کېنه سمه کېنه سمه کېنه سمه کېنه دلته خلک غلط شکونه پنشمنټ وایا څه سمکینه اجینۍ رااله وادرې د په عذاب کې صحیح ده پنشمنټ کې دا جینۍ په عذاب کا Marmar. Hi. You love Wiliola? یس No, not you, Wiliola. Marmar. You love Wiliola? مرمر وایه No, Yes. not Wiliola. Yes. You love him?